السلام علیکم. امید لرم چې ټول ګران کتونکي اوریدونکي به ښه یئ. نن به موږ خبره کوو د سکواش لوبه باره کې او یو داسې سکواش لوبغاړی چې کراچۍ کې پیدا شوی وو، تعلق یې د پیښور نوي کلي سره وو او د سکواش په دنیا کې یې د 15 کالو د عمر نه نوم جوړېدل شروع شوی وو. پهله به راشو د سکواش لوبې له. که چاله د سکواش لوبې نوي پته نو سکواش یو ریکټ لوبه ده. دا لوبه 2 یا 4 کسانو په منځ کې وي او دا لوبه په یو چاردیوالي کې کیږي. نو اوس خبره کوو هغه انسان باره کې چې چا د سکواش په دنیا کې یو نوم جوړ کو او اوس هم د سکواش کینګ مطلب د سکواش بادشاه په نوم باندې معلومیږي. جهانگیر خان. جهانگیر خان په 1963 کې کراچۍ کې یو پښتنه کورنۍ کې پیدا شوی وو د چا چې تعلق د پیښور نوي کلي سره وو. جهانگیر خان ته به کوچینګ د هغوی والد روشن خان ورکولو. روشن خان خپله هم د سکواش 1957 برټش اوپن چمپیون پاتې شوي وو. دوی د پلار وفات نه پس دی له ټریننګ د دوی مشر رور تورسم خان ورکولو. 1979 کې دی ورلد چمپیونشپ کې انټری کوله او پاکستان سلیکشن بورډ دی وانه غشتلو. او دی بیا سکواش ورلد امیچور مطلب زلمی کول چمپیونشپ کې انټری وکړه او د 15 کالو په عمر کې دنیا ډومبې دومره ځوان سکواش چمپیونشپ وینر جوړ شول. خپل سکواش لوبې په ژوند کې 1981 نه تر 1986 پورې دوی یوې لوبې کې هم شکست اونکو او هغه وخت سره 1555 لوبې مسلسل وګټلې او دې سره 6 ځل ورلد چمپیونشپ او 10 ځل برټش اوپن چمپیونشپ مسلسل وګټل. د دې رور تورسم خان هم چې ځان له یو لیډینګ انټرنیشنل لوبغاړی وو په 1979 کې یو ټورنمنټ دوران کې اچانک زړه دورې سره هغوی وفات شول. د رور مرګ نه پس جهانگیر خان د سکواش لوبه پرېښوده. د رور مرګ په جهانگیر خان ډیر اثر وکړو او بیا سموده پس جهانگیر خان دوباره سکواش لوبې ته لاس کو. په 1993 کې هغوی ریټایرډ شول او بیا د 2002 نه والې تر 2008 پورې د ورلد سکواش فیډریشن پریزیډنټ وو. اوس جهانگیر خان په کراچۍ کې ژوند تیروي.